بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د وینډوز 10 دویم درس ته. نن هم غواړم چې تاسو ته د کمپیوټر په اړه معلومات درکړم چې کمپیوټر سیستم څه ته وایي او له څه څخه جوړ شوی دی. په کمپیوټر کې کوم اجزاوې دي، یعنې یو کمپیوټر له کومو اجزاو څخه جوړ شوی دی. په دې کې 5 برخې دي: انپوټ ډیوایسز، آوټپوټ ډیوایس، سیستم یونټ، سټوریج ډیوایسز، کمیونیکیشن ډیوایسز. دا هغه برخې دي چې له دې څخه یو کمپیوټر سیستم رامنځته کیږي. په دې کې مکمل هغه هارډویر برخې دي چې د دې په اساس باندې بعضې معلومات کمپیوټر ته راځي، پروسس کیږي، بیرته ځي، د نورو کمپیوټرو سره ارتباط نیسي. دا ټولې هغه وسیلې دي چې د دې په واسطه باندې یو کمپیوټر سیستم رامنځته کیږي. اول به راشو انپوټ ډیوایسز. انپوټ ډیوایسز څه ته وایي؟ انپوټ ډیوایسز هغه وسیلې دي چې د هغه په واسطه باندې موږ کمپیوټر ته ډیټا ورداخلوو. ډیټا مو په مخکیني درس کې لوستې وه. نو انپوټ ډیوایسز څه شی شو؟ انپوټ ډیوایسز هغه وسیلې شوې چې د هغه په واسطه باندې موږ ډیټا کمپیوټر ته ورکوو. مثلا څرنګه؟ مثلا کیبورډ ده. کیبورډ نه تاسو د کیبورډ په واسطه باندې کمپیوټر ته معلومات انټر کوئ. تاسو کیبورډ پیژنئ. کیبورډ خو هماغه د تڼیو مجموعه ده. زه تاسو ته ولیکم چې او اس کې دا څه شی شو؟ دا یو کیبورډ شو. دا کیبورډ څه شی کوو؟ موږ په کیبورډ باندې هر څه لیکو، دا معلومات کمپیوټر ته داخلیږي. دا انپوټ ډیوایسز کې راځي. بل ماوس ده. ماوس تاسو پوهیږئ چې د معلوماتو د انټر کولو یا داخلولو په خاطر د کمپیوټر لپاره. مایکروفون ده چې په غږ خبرې کوو او موږ خبرې کمپیوټر ته ځي. سکانر ده. سکانر کې موږ یو کاغذ راخلو، یو عکس یې له خط یې هغه کمپیوټر ته ورکوو او کمپیوټر یې ورڅخه له موږ څخه دا معلومات راخلي. بل ویب کام ده. ویب کام چې دا کامرې ته وایي، تاسو کمپیوټر کامرې ته ویب کام وایي. د دې په واسطه تاسو تصویر اخیستل کېږي او کمپیوټر ته داخلیږي. نو دا ټول څه شی شو؟ دا ټول انپوټ ډیوایسز وو چې د دې په واسطه باندې زموږ معلومات کمپیوټر ته داخلیږي. تاسو وینئ چې ماوس ده، مایکروفون ده، فلاش هم کېدای شي خو دا بیا سټوریج ډیوایس کې راځي. ویب کام دي، فنګر پرنټ ده. دا ټولې برخې د دې په خاطر دي چې انپوټ ډیوایسز دي او د دې په واسطه باندې زموږ معلومات کمپیوټر ته داخلیږي. بل آوټپوټ ډیوایسز. آوټپوټ ډیوایسز هغه وسیلې دي چې هغوی له کمپیوټره معلومات موږ ته راکوي. موږ ته یې معلومات آوټپوټ کوي یا موږ ته معلومات راښکاره کوي. مثلا څه شی؟ مثلا پرنټر. پرنټر څه کوي؟ پرنټر تاسو ته له کمپیوټره خط راخلي او پرنټوي یې. که عکس وي که هر څه وي پرنټوي او موږ ته یې راکوي. بل مونیټر ده. مونیټر د کمپیوټر صفحې ته وایي، همدغه سکرین ته یې دا مکمل هارډویر دی. نو دا څه کوي؟ دا موږ ته معلومات ښکاره کوي. تاسو وینئ چې د کمپیوټر صفحه ده، ما ته معلومات په دې کې معلومیږي. نو دا څه شی شوه؟ دا آوټپوټ ډیوایس وه. که ستاسو د کمپیوټر صفحه ټچ وي، هغه هم انپوټ لري هم آوټپوټ. که تاسو کمپیوټر صفحه ټچ نه وي نو ته نه هغه آوټپوټ حسابیږي او انپوټ نه حسابیږي. بل سپیکرز دي. سپیکر څه کوي؟ سپیکر د کمپیوټر څخه آواز راخلي او موږ ته یې راکوي. سپیکر هماغه لاوډ سپیکر ده. دا هم آوټپوټ ډیوایس ده. د دې په واسطه باندې معلومات راخیستل کېږي او موږ ته راکول کېږي. را به شو بل برخې ته. بله برخه د سیستم یونټ ده. سیستم یونټ څه ته وایي؟ په سیستم یونټ کې معلومات پروسس کېږي. په سیستم یونټ کې معلومات پروسس کېږي. په سیستم یونټ کې دوه برخې دي، یو ریم ده، یو پروسیسر ده. ریم او پروسیسر. په دې اړه ډېر زیات خبرې نه کوم ځکه دا د کمپیوټر تخنیکي برخې مربوط کېږي او څوک چې نوي کمپیوټر ته راځي دا به لږ ورته سخته وي. پروسیسر څه شی دی؟ پروسیسر د کمپیوټر مغز ده او معلومات پروسس کوي او تحلیلوي. تاسو کوم معلومات کمپیوټر ته راځي، که تحلیل ته ضرورت ولري یا کوم عملیې ته ضرورت ولري، هغه پروسیسر ورته اجرا کوي. بل ریم ده یا میموري. دا هغه میموري ده چې پروسیسر له دې څخه معلومات راخلي. ستاسو هارډ ډیسک کې ډیټا پرته وي، هغه پروسیسر ته ډېر سلو ورځي. په دې خاطر یو بله میموري ده چې هغه ته ریم وایي.
هغه هم د سیستم یونټ مربوط کیږي. د هغه ډیټا پروسیسر اول له ریم څخه راخلي او ریم یې له هارد ډیسک څخه راخلي. دا د سیستم یونټ برخې دي چې دا زموږ ډیټا په تحلیل کې او په پروسس کې زموږ سره مرسته کوي. بل سټوریج ډیوایسز دي. سټوریج ډیوایسز د دې په خاطر دي چې زموږ معلومات زموږ لپاره ذخیره کړي دایمي په خاطر. په دې کې څه شی راځي؟ په دې کې هارد ډیسک ده، تاسو کمپیوټر هارد ډیسک ده، فلوپي ډیسک ده، فلاشونه دي، او دا ټول د سټوریج ډیوایس مربوط کیږي. د دې وظیفه څه شی سوه؟ د دې وظیفه دا ده چې زموږ لپاره معلومات دایمي ډول ذخیره کړي. دا و د نن ورځې درس، او اوس غواړم چې تاسو ته یو کمیونیکیشن ډیوایسز هم پاتې دي. کمیونیکیشن ډیوایسز څه شی دي؟ کمیونیکیشن ډیوایسز هغه وسیلې دي چې موږ ته اجازه راکوي چې زموږ کمپیوټر معلومات له یو کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته ولیږي، له یو کمپیوټر یې بل موبایل ته ولیږي، او یا بل کوم ډیوایس ته ولیږي. دا په دوه برخو تقسیمیږي، یو ته وایرډ وایي او بل ته یې وایرلس. په وایرډ کې کیبلونه دي او په وایرلس کې بلوتوث ده، وای فای دي. دا په دې کې ټول هغه ډیوایسونه راځي چې د دې په واسطه باندې موږ معلومات له یو کمپیوټر له یو کمپیوټر بل موبایل ته لیږو، له موبایل کمپیوټر ته لیږو. تاسو بعضې استعمال کړي دي، وای فای ده، بلوتوث ده، د کیبل په شکل دي، سټلایټ ده، او دا ټول د کمپیوټر کمیونیکیشن ډیوایسز پورې مربوط کیږي. دا و هم د تیوري برخه. اوس زه غواړم چې تاسو ته یو تخنیک درته کړم چې انشاءالله کوشش کوم چې هره ورځ به د هر ویډیو په اخر کې تاسو ته زه یو تخنیک تشریح کوم. تاسو به راشئ اول نوټ پاډ ته، اول کمپیوټر صفحې ته راشئ، بیا راشئ نوټ پاډ ته. نوټ پاډ ته راشئ، بیا دلته ولیکئ چې ډیم. دا د ویژوال بیسیک ژبه ده، خو که څوک په پروګرامینګ پوهیږي هغه به لږ پوه شي. که تاسو پروګرامینګ څوک نه پوهیږي هغوی به تنه هم دا کوډ همداسې کاپي کړي. هغوی لپاره بیا نتیجې تشریح کوم چې په نتیجې کې څه شی رامنځته کیږي. دوه ویریبله جوړ کړئ، یو MSG او بل SAPI. دا د دوه ویریبله سو، یو MSG او بل SAPI. بیا راشئ میسیج ته. د میسیج ته ولیکئ چې input box، بیا دلته ولیکئ چې enter a text. بیا راشئ دلته ولیکئ چې talk it. بیا راشئ دلته ولیکئ چې set SAPI مساوي create. سپیل به همداسې لیکئ، داسې نه چې سپیل یې لوی ولیکئ، که کوچنی به لیکئ. بیا ولیکئ SAPI، بیا وروسته له هغه ولیکئ SP voice. بیا دا راشئ دا بند کړئ، بیا لاندې راشئ ولیکئ چې SAPI dot speak، اول حرف لوی ورکړئ، speak MSG. دا کوډ مې څه لپاره ولیکو؟ دا کوډ مې دې په خاطر ولیکو چې زه غواړم چې داسې یو پروګرام جوړ کړم چې زه چې کوم ټکسټ ورته ولیکم هغه یې ماته تلفظ کړي. اول به ولیکئ چې dim MSG SPI، بیا ولیکئ میسیج ته input box، بیا دلته یو ټکسټ ولیکئ، بیا دلته ولیکئ چې talk it، بیا ولیکئ چې set SPI create object SAPI، بیا SP voice، بیا SAPI، بیا speak message. دا به زه سیو کړم. کله چې سیوز ته راشئ بیا دلته ولیکئ یو نوم ورکړئ، نوم چې هر څه ورکوئ. زه لیکم speak dot VBS. دا ډیسکټاپ کې به زه سیو کړم. د پروګرام ګټه څه شی سوه؟ دا یې دې په خاطر و چې تاسو کله دا پروګرام سیو کړئ
وروسته له دې به دا پروګرام تاسو ته هر څه خپله تلفظ کوي. زه به بیا راشم دلته، دا به سیف کړم ډیسکټاپ کې speak.sp voice desktop .vbs. دا فایل چیرې ده؟ فایل به پیدا کو سپیک، دا فایل ده. تاسو اوس به زه دلته کلیک وکړم، دلته به زه یو ټکس ورته ولیکم چې سامع امیری. کله چې اوکې ووهئ دا ماته تلفظ کوي چې سامع امیری. زه به بیا راشم دلته به ولیکم چې سامع امیری. اوکې ووهئ. تاسو هم کولی شئ چې په دې طریقه باندې داسې یو فایل جوړ کړئ. بیا وروسته له هغه دلته ورځئ، هر لغت چې مو زده نه وي په انګلیش کې، هر لغت چې دلته نوم یې ورته وګورئ ټاکټ انټراټکس، دا مو هلته ورته لیکلي وو. تاسو د کوم لغت تلفظ نه وي زده، له کوم لغت تلفظ کوئ هغه به دلته ولیکئ، دا به یې تاسو ته تلفظ کوي. زه ورته لیکم چې پرامپټ. کله چې اوکې ووهم تاسو وینئ چې دا ماته هر څه چې ورته لیکم تلفظ کوي. دا و د نن ورځې درس. تاسو د تیوري برخه هم وګورئ او دا مثال چې ما کار کو، که تاسو ته سخته وي مه کاروئ، که لږ کمپیوټر سره بلد سوي یاست بیا دا طریقه کار کوي. دا تاسو یو فایل جوړوي چې راشي دلته هر څه په انګلیش ورته لیکي، پښتو لپاره نه ده. هر څه چې په انګلیش ورته لیکئ تاسو ته تلفظ کوي. که تاسو انګلیش لولئ راشي دلته هر لغاتونه ورته لیکئ، دا به تاسو ته هره ورځ تلفظ کوي. نن درس همدومره بس ده، سبا به انشاءالله عملي برخه شروع کړو.